باید د ځان سره د غرور ختم د خپل خلقت ته سوچ وکړي چې زه پیدا سوی څنګه یم، زه د چیش څه پیدا سوی یم. زه دلته یو بزرګ یو سړی رالی، هغه هم دی لږ ډېر لیپ نه کوي، ور باره ده ورته ویل ته که څه ما پېژنې چې زه یم څوک؟ خو زه خو دې خود پېژنم چې ته د چیش څه پیدا سوی هغه هم پېژنم، چې اوس ناست د چیش ډک دی هغه هم پېژنم مثلا، او بیا به څو وخت بعد چې مړ سي چینجیان به دې خوري هغه هم پېژنم. دا ګرد شان ماته رامعلوم. نو په کار دا ده یو خو داسې یي چې ایسې باره نو ایسې یو موړ ایسې یو حاجي بس دې باره نو د هغه سره تکبر کوي. بعض مولیان وایي موږ استغنا تانوي صاحب فرمایي وایي دا استغنا نه ده، هغه خوارکۍ ستا سره احترام لري، قدر لري، ستا عزت لري، او تو نو په کسه ځان لرې کوې یار زه د ماړه سره کښنۍ نه کېږم. یعنې نه دی داسې چې دی ستا قدر ګوره، دا قدر احترام دا د لرې سره معنی تو ځای سړی دستي به پوهېږي چې دا سړی ما ته احترام لري او دا سړی نه لري. چې دی لري بس بره اخلاق به ورسره کوو، لیکن د متکبر سره به اخلاق ځکه د هغو سره تکبر کول دا هم د صدقې ثواب اراده کوي. ابوالعز سمرقندي رحمه الله په تنبیه الغافلین کې لیکلي. نو دا ټول حقوقو خلاف ورزي کېږي، دا د تکبر د وجې کېږي، دا د چیش څه کېږي، دا تکبر. نو الله جل جلاله د متکبر سره محبت